ولس ټي وي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا د یو ځل بیا د ډاکټر انجینر صاحب فضل رحمان صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زهریت مخبرونو سره حاضر شوی ویډیو کې چې قدرمن دوستانو موږ ته د خپل تر پایه متګانې وکړي او زموږ د خبرونه په غور سره واورئ او بل آیکن ته وګورئ، سبسکرایب یې کړئ او فیسبوک کې هم لایک او شیر ورته ورکړئ. قدرمن دوستانو دغه یوټیوب چینل موږ خاص تاسو په خاطر باندې ستاسو د بیدارۍ لپاره او ستاسو د زړونو د سکون او د آرام په خاطر باندې دغه خبرونه شروع کړي. قدرمن دوستانو راتلونکي کې بیا موږ انشاءالله نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې یوه خبرونه مو د ولسمشر یوټیوب چینل د لارې اسلامي معلوماتي خبرونه چې هغې کې موږ مختلف تحلیلونو ته ځای ورکړی دی او دا هغه چینل دی چې دې کې موږ زهریاتونه سباوو تاسو ته مرکزي خبرونې شاعرانه بنډار ډاکټر انساني ژوند او داسې نورې ډېرې ګڼې خبرونې تاسو ته موږ انشاءالله په راتلونکي کې راشي. دوستانو دا چې د مصروفیاتو د وجې نه او د وخت او د حالاتو لیاقتونو د وجې نه موږ خپلوانو ته لا تر اوسه یعنې ترجیح نه ده ورکړې او زهریاتونه او داستان او شاعرانه بنډار کله تاسو ته نشته رسوو. کوشش کوو چې دغه خبرونه موږ زر مستی ګرانه مقصود لیلا د لاس بنګړي دا دی نور په ما راوړي دا دی نور په ما راوړي خمارو سترګو مېرمانې وسترګې په چل چل غړه ورنځور دې کړه زما چې پور ولته ګوره وای ما ستا دپاره پکې یخې سره ګلونه و د بم په سر چې راښکاره شوې ولکه سپوږمۍ دې ځلې د سپین رخسارونه زما د ګل په رنګ جانانه وای له ګرانې ستشه چې دې وکړم دیدنونه شنه دې خالونه جګه غاړه وای بل دې د زرکې چل په زړه ویستلی یمه ستا د لاسه خوار یم وی د یار دیدن پسې ورک زه ملکه یمه په خوله دې نوم اخیستی ناسم وی ګلاب په زړه کې مې ساتلی یې مینه کله چې ته مې په نظر شې وی هلته مې زړه کوي نري نري دردونه مخ مې سپوږمۍ خالونه ستوري وی زلفې خورې پرې لکه ورېځې ګرځومه د سور سالو دې مخ نه لرکه وی چې سپېلانې دې ښکلې مخ ته لوګې کړمه
ډېر مې یادې دې رنځور دې کړم جانانه خوب خوب مې وړېنه خوب خوب مې وړېنه چاوستلې زما شیرینه یاره خوب خوب دې وړینه خوب خوب دې وړینه لاس ور په زوره کړه دې راوړل دې لاس دې زو باندې نه راځه هاتي ماشاءالله کړه ولې یوټیوب چینل درونه زر کوردونکو دا چې موږ د پروګرام د پای شي پې دي او نور د سره په سټوډیو کې نش پاتې کېدلې نو اوس د نظر ډاکټر انجینر صاحب عبدالرحمن صاحب پاچا اجازه غواړم تاسو په لوی بخښنه کې او مهربان خدای سپارم په مخه